سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو له اړوندو بنسټونو غوښتي چې د وګړو د رایې ورکونې له قانوني حقه د دفاع لپاره باید هره کړنه ترسره کړي. په کابل کې د دغې ټولنې استازولۍ یا یونما په یوې خبرپاڼه کې له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتي چې له رایې ورکولو مخکې خپلې هڅې دوه برابره کړي څو ټول پر شرایطو برابر افغانان د خپل قانوني حق په ګټه اخیستنې د خپلې خوښې نومان ته رایې ورکړي. د دغه بنسټ مشر زیاته کړې هیڅوک د دې حق نه لري چې د رایې ورکولو لپاره راجستر شوي افغانان له دې حقه بې برخې کړي. د ملي امنیت سلاکار ټولو امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د حالاتو د ډاډمنتیا لپاره د امنیتي احضارات ډیر او استخباراتي فعالیتونه لا پراخ کړي. حمدالله محب تېره ورځ د امنیتي سکتور په مشرتابه ناسته کې زیاته کړه چې ټاکنې د یوې ملي پروسې په توګه ډېرې مهمې دي، نو دغه بهیر د امنیت د خوندینې لپاره باید له هیڅ راز هڅو ډډه ونه شي. ټاکل شوې تر راتلونکو 12 ورځو پورې د ولسمشۍ ټاکنې ترسره شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی کارکوونکي د بغلان مرکز ته رسېدلي څو د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره وارداتي برېښنا بیا وصل کړي. په تېرو 2 ورځو کې د پلخمري په څنډو کې د جګړو له امله د برېښنا 3 پایې له منځه تللي او یو مزی هم پرې شوی دی. د برېښنا شرکت په وینا د دغو مزو په پرې کېدو سره کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د فراه په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 15 ولسي وګړي ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د فراه ښار په کاریز شیخ خان سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو کسانو موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین اور برابر شو. د یو بل خبر له مخې تېره ورځ په همدې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې 6 طالبان هم وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. او افغان کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوريزه 3 اړخیزه سیالیو په دویمه لوبه کې افغانستان دا ځل بنګلادیش ته هم د 25 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا افغان لوبغاړو په 20 اورونو کې د 165 منډو هدف سیال لوبډلې ته ورکړ، خو بنګلادیش بیا د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 119 منډې جوړې کړې چې له مخې افغان لوبډلې د 25 منډو په توپیر یاده لوبه هم خپله کړه. دا په پرله پسې توګه 12مه 20 اوريزه سیالۍ ده چې افغان لوبډلې پرته له ماتې ګټلې او د کرکټ نړۍ د 20 اوريزو سیالیو په لړ کې تر اوسه هیڅ لوبډلې 12 پرله پسې سیالۍ نه دي ګټلي. افغانستان به خپله درېیمه لوبه 4 ورځې وروسته له زمبابوې سره ترسره کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.